ګران افغانانو سلامونه او مینه. ستاسو کتابتون کې مې ډېر ښه تغییرات راوستل. په کټګوریانو مې بند کړه، ونې په کټګوریانو مې تقسیم کړه، لکه ژوند او مهارتونه، ژبپوهنه، تاریخ او لرغونپوهنه، شعر او ادب او عمومي لایبرري او دا اباوت د کتابتون په ارتباط. ګورئ ښه، یو څوک د ژوند او مهارتونو په ارتباط مثلا یو څه خوښوي، غواړي چې پرمختګ وکړي، اقتصاد کې، کار کې، کولی شي ژوند او مهارتونو کټګوري ووایي، هماغه کتابونه ورته راځي. یو بل څوک د پښتو ژبپوهنې په ارتباط باندې غواړي چې مطالعه وکړي، نو د پښتو ژبې په ارتباط چې څومره کتابونه هم وي دلته ټول راځي که نه، یعنې ډېرې کتابونه چې ما اچولي دي د ژبې په ارتباط، همداسې څومره ډېر دي که نه، دغسې درېیم څلورم پنځم هر یو چې وهئ راځي. د پښتو ګرامر او بالاخره په اوستا کې پښتو، یعنې په مجموع کې د پښتو د ژبې په ارتباط چې کوم کتابونه دي دلته د ژبې په کټګوري کې تاسو اخیستی شئ. یو کلیک پې وکړئ، په موبایل کې هم کېږي. او همدغسې تاریخ او لرغونپوهنه، د افغانستان کوم تاریخي کتابونه چې دي تاسو کولی شئ چې په دې تاریخ او لرغونپوهنه کې ولټوئ. مثلا ډېر زیات دي که نه، هر یو دانې کې شل دانې دي، هر یو 10 دانې دي، نو دغسې اوله صفحه دویمه صفحه همداسې ډېرې کتابونه ټول تاسو ته داسې راځي. صحیح ده. څوک د بعضې خلکې د شعر او ادب سره مینه لري، د شعر ادب کتابونه هم کولی شي چې را ډاونلوډ کړي. د پښتو ادب چې کله وایم یعنې لیکل زده کوي او بالاخره په مجموع کې ګرامر زده کوي، او یعنې ټول د پښتو هغه کم اساسات چې دي د لیکنې او د پښتو ژبې هغه کولی شي ستاسو ورباندې زده کړي که نه. او همدغسې کټګوریانې شوي که نه، دا ډېر اسانه شو. او بله خبره دا ده چې سرچ ډېر یو ښه شی ده. مثلا ای وهئ، د افغانستان په ارتباط په ارتباط څومره کتابونه تاسو ته راځي، همداسې که په پښتو ووایئ، چې د کتاب نوم ووایئ، تر ټولو ښه خو بسته کتاب ته راوباسئ که د کتاب نوم دې زده وي. نو ویډیو یو بل شی شیر کوئ، نشر کوئ. زه ډېر سخت لګیا یم، بخښنه کوئ چې لایفونو کې نه یم، ځکه کومه وعده چې ما کړې ده چې د خیر افغانانو کتابتون به داسې کتابتون جوړوم چې دا ما کتاب د پښتو په ارتباط وي، باید په دغه لایبرري کې او د ستاسو په جب کې پروت وي. او بله ښه خبره څه شی ده چې خلک وایي ما ته لینک نشته او ما ته لینک، نه 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 وروره، لینک ته ضرورت نشته. اتومات ګوګل کې پشتون لیګسي لایبرري، پشتونز لیګسي لایبرري ووایه راوځي. د کتاب نوم په ګوګل کې ووایه راوځي. ما چې پشتون څه ولیکه راوځي. او په پښتو ژبه باندې د پښتنو کتابتون یا د پښتنو کتابتون دغسې ولیکه راوځي. نور د دې څه غواړي، کتاب نوم هم راوځي. پخوا به چې پښتون وایه ټول ایراني مقالې به راتلې، اوس د خیره سره پښتون وایې، خپل شیان او خپل کتابونه هم راوځي. نو موفقه سوکاله اوسئ، باعزته اوسئ. زه به هم غرمې ډوډۍ وخورم، تقریبا 2 بجې شوې.